ځوان راډیو کرکټ جام سیالیو په څلورمه لوبه کې د هلمند لوبډلې کندهار لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د ځوان راډیو کرکټ جام سیالیو د کندهار او هلمند لوبډلو ترمنځ د ډسمبر په 20مه نیټه د کندهار کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه. په دې په زړه پورې لوبه کې هلمند لوبډلې د 3 وکټو په توپیر سره بریا خپله کړه. لوبې ترسره کول ډېرې مهمې دي. که تاسو وګورئ یوه ګټه ښه دا ده چې د یوې سیمې ځوانان د بلې سیمې ځوانانو سره بلدیږي، یو ځای لوبې ترسره کوي، د یو سیمې پیغام تر بلې سیمې رسوي. ورسره په څنګ کې د لوبغاړو په پیدا کولو کې ډېره مرسته کوي. مثلا که تاسو د کورنۍ کرکټ لوبې وګورئ هغې کې نشي کېدلی، امکان نه لري چې ټول لوبغاړو ته برخه ورسېږي. خو په دغه ډول لوبو کې موږ ګورو چې داسې لوبغاړي شته چې د دواړو لوبډلو کې چې هغوی هېڅ ډول ولایتي لوبې نه دي ترسره کړي، خو د دوی دپاره د خصوصي سکتور له برکته یو زمینه برابره شوې د لوبو ده. یقینا د افغانستان کرکټ دا مهال خورا په تیزي سره مخته روان دی. لا هم موږ ډېر لوبغاړي لرو چې هغوی ته باید زمینه سازي وسي، بېلابېل ټورنمنټونه جوړ سي تر څو هغوی استعدادونه څرګند کړي. د ځوان راډیو کرکټ جام سیالۍ د ورورولۍ، یووالي او د کرکټ لوبې پراختیا لپاره پیل شوی چې هدف یې د هیواد په کچه د ځوانانو هڅول او د کرکټ په برخه کې د دوی استعدادونو ښکاره کول دي. خوشبختانه د څو ځونونو وروسته بالاخره نن په بوست زون کې د کوربه کندهار او د هلمند لوبډلو ترمنځ نن شل وریزه لوبه ترسره شوله چې ډېره ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وه. بې شمېره هیوادوال دلته راغلي وو د لوبې لیدو ته او تر څنګ یې ځوانانو دغه سیالیو ته ډېر چمتووالی نیولی و چې بالاخره په ډېر شور او جذبې سره دغه لوبه د هلمند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدله. له دې نه وروسته دغه د 8 ولایتونو لوبډلې چې 4 لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړه او 4 لوبډلې نورې د دغه سیالیو څخه بې برخې شوې یا حذفې شوې. دغه 4 لوبډلې به په راروانو څو ورځو کې د یو بل پر وړاندې د سیم فاینل او فاینل لوبې ترسره کړي. کندهار اکاډمي لومړیتوب وهنه وکړه او په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې جوړې کړې. علي احمد ناصر د کندهار لپاره تر ټولو زیاتې 6 چټکې منډې جوړې کړې. هلمند لوبډلې د 160 منډو هدف تعقیب کړ او محب الله همراز د 950 تیزو منډو په جوړولو سره د لوبې د بریا لپاره قوي بنسټ کېښود. اصغر ساق په ورستیو کې لوبې بدلونکې پاڼې په لوبولو سره چټکې 9 منډې وکړې او د 13.2 ورونو په لوبولو سره یې د هدف بشپړولو توان وموند. په توپ اچونه کې ضیا ځلاند د کندهار لپاره غوره توپ اچوونکی و چې 4 وکټې یې ترلاسه کړې، خو هلمند توپ وهونکو په خپل زړورتیا سره لوبه ترسره کړه او د سیالۍ پایلې یې بدلې کړې. دا سیالۍ چې دلته د غټو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ دی، دا یو غټ میچ دی، یو پریشر میچ دی چې موږ دلته کنده زموږ کوربهتوب کوي. دلته به لوبغاړي ډېر څه زده کړي. کوم لوبغاړي چې دلته غټ لوبغاړي لوبېږي، د هغه جونیئر لوبغاړي چې دی دغه څه به ډېر غټ شی زده کړي. د ځوانانو راډیو څخه ځانګړې مننه کوو چې د لوبغاړو لپاره خصوصا د کرکټ په بخش کې دونه یو غټه پانګونه وکړه او داسې یو غټې سیالۍ د لوبغاړو لپاره برابرې کړې. موږ ډېره مننه ځینې کوو. ځوانان راډیو یو ډېر ښه اقدام کړی دی او ډېر ښه ټورنمنټ یې په لاره اچولی دی. ټول افغانستان کې 8 ولایتو په سطحه یې ټورنمنټ جوړ کړی دی. نو د خصوصي سکتورو څخه دا هیله کوو چې داسې ټورنمنټونه په لاره واچي او د کرکټ بورډ سره اوږه پر اوږه ودرېږي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ټول لوبغاړي دلته سره راجمع کېږي، ټول مینهوال راځي، نور کوچینګ سټاف هر ډېر خلک راځي. نو بالکل د یووالي یو لوبه ده او ټول خلک دې څخه خوند اخلي او خلکو ته خوشحالي ورکوي. واقعیت هم دغسې لوبې د یو لوبغاړي دپاره ډېر زیات ښه وي چې هغه دغسې لوبې کوي، هغه داسې غټې پلیرانو سره بیا داسې میچو کې دا واقعیت هم ډېر ښه میچونه دي او داسې د یو لوبغاړي دپاره ډېر ګټور دي. باید لوبغاړي دغسې میچونه همیش وکړي او مس یې نه کړي. د ځوانانو راډیوې کور ودان چې دغسې لوبې د لوبغاړو دپاره برابروي، دا د لوبغاړي دپاره ډېرې ګټورې دي. د ځوانانو راډیو کرکټ جام څخه ډېره زیاته مننه د دوی د همکارانو څخه، د دوی د مشرتابه صاحب څخه چې زموږ دپاره دغه سیالۍ په لاره اچولې دي. د دغو سیالیو څخه موږ ډېره تجربه حاصلوو. زموږ پلیران چې دي مخکې هم نور لوړ کرکټ یې کړی دی، همدا مهال هم اوس د لوړو پلیرانو سره په کندهار کرکټ لوبغالي کې مصروفه دي. نو د دوی څخه په خاص توګه د دوی د مشرتابه او همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ دپاره دغسې لوبې په لاره اچولې دي. افغانستان کرکټ بورډ کلنی پلان جوړوي، په خپل پلان سره مخکې ځي. ډېر کم لوبغاړو ته په ولایتي او په ګریډ 1 کې چانس ډېر کم لوبغاړو ته پیدا کیږي. که چیرې ځینې پلیران تاسو ته معلومه ده په هر ولایت کې پلس هاو لوبډلې رجسټر یي، د هغې څخه فقط یو
شل یا 10 لوبغاړي بل روند ته ځي نو پاته لوبغاړي ټول کال انتظار کوي که چیرې داسې ایونټونه جوړ سي نو هغه پاته لوبغاړو ته به نور هم د کرکټ کولو چانس برابر سي او د دوی په جوړولو کې به یو ډېر مثبت رول ولوبوي. د یادولو وړ ده چې دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې کابل، خوست، بلخ او هلمند لوبډلې تر نیمه پای لوبه ورسېدې.